أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم. سورة مقصد سورة فاتحه مقصد العبادة لله وحده، چې عبادت صرف او صرف د الله وکړي شي، د بل چا ونه کړي شي. سورت 3 حصو کې تقسیم دی. اولنی حصہ پهلنی 3 آیتونه دي، دویم حصہ څلورم آیت دی، او دریم حصہ چې دی د 5م آیت نه ول اخره پورې. صراط الذین لار د هغه کسانو انعمت علیهم چې انعام او احسان شوی دی علیهم په دوی باندې. لکه پرون سبق کې وروستنی چې کوم آیت و چې مونږ مضبوط کې په صراط المستقیم باندې، لاره د قرآن، لاره د توحید، لاره د سنت باندې. دا خبره کافي نه وه. دا اوس دا خبره صراط الذین انعمت علیهم دا دې دپاره وروړو، دا تسلۍ دپاره چې دا لار چې دی مشکله نه ده، بلکې ستا نه پهله پېښلتلي دي، لکه پیغمبران دي. سورة نساء آیت نمبر 69 هغې کې لیکلي دي الله چا باندې انعام او احسان کړی دی. هغه کسان چې ایمان وروړي، عمل په سنتو باندې وکړي، دا به د هغه کسانو سره ملګري کوم جنت کې وي چې الله چا باندې انعام او احسان کړی دی. هغه څوک دي؟ هغه پیغمبران دي، هغه چې دی صدیقین دي، من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. د پیغمبرانو لار ده. صدیقینو کې ابوبکر صدیق، حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنها دا پکې راځي. صدیق چې دی د ولایت اوچته درجه ده، د ولی، اور شهیدان دي، اور صالحین نیکان خلق دي. کې پیغمبرانو چې دی کم کتاب بیان کړی دی. څوک هم دا نشي ثابتولی چې پیغمبر چې دی نبی اسلام د قرآن نه بغیر بل کتاب بیان کړی دی. نور چې کوم مسلې دي، حدیث دی د دې تشریح لپاره ویلی دی. اور دا شان دی عیسی علیه السلام چې دی هغه انجیل بیان کړی دی. خو ځکه چې د الله د کتاب نه بغیر عقیده نه سمېږي. چې عقیده سمه شي، نورې خبرې بیا وروسته، بیا عمل بیا وروسته پټې کېږي. نبي اسلام 13 کالو کې اول محنت په عقیدې باندې کړی دی. مکي صورتونو مطلب همدغه دی چې دې کې د ایمانیاتو بیان وي. لکه قرآن کې 114 صورتونو کې 86 صورتونه هغه مکي دي. دې کې د مونځ، روزه، حج، زکات د دې خبره پکې نشته. ناول چې دی د عقیدې خبره، ناول قرآن بیان شي چې عقیده ټیک شي. او نبی اسلام چې دی هغه توحید چې دی، لکه په مشکلاتو کې جنگ بدر کې یو الله ته چغه والې وه. ټولو پیغمبرانو یو الله ته چغه والې ده، او ډایرکټ یې والې ده، ډایرکټ الله ووري. لکه الله وایي زه نږدې یم، لکه ونحن اقرب الیه من حبل الورید. او صحابه کرام هم چې دی قرآن بیان کړی دی. ابوبکر صدیق دی، هغه هم قرآن بیانولو، خلکو مکې نه وباسلو به، جنګ جګړې به ورسره کولې. اور حضرت عمر دی، هغه هم چې دی سورة بقره په 10 کالو کې ختمه کړې وه. زوی بیا په 8 کالو کې غالبا ختمه کړې وه. نو قرآن چې دی نبی اسلام به زید بن ارقم په کور کې 4 کاله قرآن درس کولو پټ. نو دا قرآن چې دی لکه اول قرآن چې دی بل ته رسول دی، بلغ انی ولو آیا خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. قرآن چې اصل مقصد دی لیدبروا آیاته، سورة صاد آیت نمبر 29 کې راځي. بل چې دی دا ولایت څه ته وایي چې آمنو ویتقون. سورة یونس آیت نمبر 61، 62، 63 کې د ولی تعریف کړی دی، درجه بیان کړی ده چې ایمان وروړي او هغه کارونه ځان بچ کوي، لکه شرک نه ځان بچ کوي، عمل په سنتو باندې کوي. اور دې کې بیا چې دی شهدا، دا پیغمبران چې دی شهیدان شوي دي په دې دین باندې، اور صحابه کرام دا په کومه خبره باندې شهیدان شوي دي، د دې جرم څه. نبی اسلام ته وی سورة یونس آیت نمبر 15 کې راځي ایتی بقرآن غیر هذا او بدله. دا قرآن بدل که دا مه بیانوه، یا قرآن کې دا بعضې مسلې مه کوه. قرآن که بیانې خیر دی، خو دا بعضې مسلې شرک خبره شوه. دا چې کوم یهودو هغه ټیم، دا هغه ټیم ملیانو یهود، هغه ټیم مسلمانانو، نو په یې باندې به رد کولو. اور نور دغه شانتې چې کومې د هغې لکه حقونه پټ کړي وو یهودو، هغې باندې لکه نبي اسلام به خبره کوله، په دې خلک خفه کېږي. نو ته به صفا بیان کې ګینې تا نه به هم یهودي جوړ شي. نو دوی کې دا خبره کوي. نو بل چې دی صالحین کې امامان راځي. امامانو منځ کې چې کوم اختلاف دی هغه په عقیدې کې نو، په ټولو عقیده قرآن نه وه، صحیح وه، توحید عقیده یې وه.
او چې کوم عمل د دې کې به اختلاف د دې وجه نه راغلی دی چې نبی اسلام مختلفې طریقې کړي دي چې دا ټولې ژوندۍ وي. لکه یو ځای کې یو امام طریقه ده، بل ځای کې بل امام طریقه ده، خو ټولو کې زیات شاګردان چې د دنیا کې د امام صاحب دي. زموږ امام ابو حنیفه رحمة الله علیه. د دې منځ کې اختلاف بس دا دی چې وایي زما خبره بهتره ده ستا جایز ده، هغه وایي زما بهتره ده ستا جایز ده. اوس امام صاحب پسې به ځي که نه به ځي، ځی به، ځکه چې بعضې مسلې قرآن ښکاره کړي دي. قرآن کې دا مسله نشته دی چې سهار لمونځ چې دی 2 رکعته سنت دی او 2 رکعته بیا فرض دی. د سهار لمونځ باندې کې دا نشته. دا شته دی چې لمونځ فرض دی، دا شان روژه ده د هغې حکم شته د هر څه کوم چې فرض کارونه دي. خو تفصیلات چې دی حدیثو کې دي. بعضې اوقات بیا حدیثو کې لکه یو خبره باندې لکه 2 حدیثونه راشي، لکه سړی پرې نه پوهېږي، هغوی ته خو لکونه حدیثونه یاد وو غټ خلکو، نو ته به خامخا د هغې پسې ځې به، لکه یو مسلک به ته منې. زموږ ځای کې امام صاحب دی، نو امام صاحب پکار دی، نورې طریقې نه دي پکار. لکه اوس یو حدیث کې راځي چې چا چې فاتحه ونه ویې الحمدلله رب العالمین دا صورت دا لمونځ کې ونه ویلی شو نو لمونځ یې نه کېږي. بل حدیث کې راځي چې د امام چې کوم قرات دی چې کوم تلاوت کوي جمع سره، امام قرات چې دی مقتدي دپاره قرات دی، نو دی به څه کوي، دی به وایي که نه به وایي. نو قرآن خو دا وایي وایذا سورة اعراف 204 نمبر آیت کې وایذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون. نو غلی ودرېږه چې رحم در باندې وشي واوره. او سورة قیامت کې 16 نمبر آیت کې د نبي اسلام ته د الله ویلي دي چې جبرائیل امین به رالو، نبي اسلام به ورسره ویلو الله ورته مه وایه ستا سینه کې به موږ جمع کړو، ته دې سره مه وایه. نو دا خبره ده. زموږ امام صاحب دا مسلک دی چې کوم قرآن سره کم آیتونه لګېږي. بعضې امامان پکې داسې هم شته دی چې کوم خبره باندې حدیثونه زیات دي هغې باندې مسلک دی، نو ټول صحیح دي، لکه غلط موږ ټول اوچت خل دی. نو موږ چې موږ دا دعا کوو چې الله موږ د دې خلکو لاره باندې بوځي، او چې مطلب باندې نه پوهېږي او صرف وی نو بیا خو فایده نه حاصلېږي. چې سړی معنی باندې پوه شي عین بعد به ورته فایدې میلاویږي به. نو صراط الذین لار د هغه کسانو انعمت علیهم چې تا انعام او احسان کړی دی علیهم په دې باندې. صدق الله العظیم.